سهار مو په خیر ملګرو. زه چې دی نو اوس پاڅېدم 5:30 بجې دي سهار. نور صاحبان چې دي نو لا اوده دي، بس بهر راووتم د دې کلیپ دپاره. نو بس اوس به ځو مهوډن ته، ځان به سیټ کوو، بیا مهوډن ته ځو. موږ سره راځئ. او اخر دا چې مونږ ځان ریډي کو او اوس په روانېږو مهوډن ته. داسې هلکه هلکه خوراک کوو، مطلب چیس کو او بیا به روانېږو مهوډن ته. نو بس تاسو ته ملګرو سهار دی، ما ځان له جوس راواغېستل او دو ځانه چیس کي، ځکه چې چای زما په معده باندې ښه نه راځي سهار. زه د کافی عادت نو د دې په وجه بس اوس به چای څنګه وڅکو روانېږو. بس ملګرو مونږ مهوډن ته روان شو او د دې بای سره څه په زورونو باندې خبره وشوه. بس دونه ښه رعایت یې ونه کړو په باره سیف الله در باندې نو ټول ځایونه در باندې نو ما چې اوس ویډیو کې ووینو لکه اوس پې لازم دی ټیک ده. نو بس مونږ سره راځئ تاسو ته ښکلې ښکلې قدرتي ښکلا ده. تاسو ته پته شته ملګرو د مهوډن روډ ډېر زیات خراب دی کله چې په لاره باندې ځئ، خو چې دا ښایسته ښایسته ځایونه وینئ د دې اوبو دا ویو چې دی نو دا ټیک کوي. واوره ویلې کېږي بر او دا هغه اوبه دي او داسې تازه اوبه دي که نه چې زه خو یې داسې په دې ویډیو کې دې خوند واخلئ تاسو. نو بس مونږ دلته تصویر مسویر له راکوشو دا پل وینئ او دا تاسو ټول پکې راځئ، وایډ انګل دی دا وګورئ ملګرو. ژوندې غواړم مور او پلار دواړه د یو بل نه ښایسته دي، مور او پلار دواړه د یو بل نه ښایسته دي. بار بار دواړه د یو بل نه ښایسته دي، بار بار دواړه د یو بل نه ښایسته دي. سوات او یار دواړه د یو بل نه ښایسته دي، سوات او یار دواړه د یو بل نه ښایسته دي. ملګرو بس مونږ مهوډن ته دا دی نږدې یو، داسې ده چې دا ځای ما ته داسې ښکاري لکه چېرته چې ما وال پیپر لیدلی. زما یقین نه راځي چې دا زه مخامخ وینم یار، ډېر زبردست. ستا د حسن نظارې خو کوم ځای چې مې درته یادوو او دا دونه سلسله مو وکړم هغه ځای ته راغلو. ښه مخکې ځو، داسې ماحول دی چې بس زه تاسو ته بیانولی نه شم، تاسو یې د کیمرې په سترګه بس ګورئ. ډېر زبردست ماحول دی. کښتۍ کې به ځو چې څه دي دلته به کوو لازم. خرچې دي دا درنې درنې خرچې د هر چا د وس کار نه دی، دا زړه غواړي زړه. د یو بل نه ښایسته دي، سوات او یار دواړه د یو بل نه ښایسته دي، سوات او یار او ښکلی دی، سم ښکلی دی، زما صنم ښکلی دی، لور د هوا ښکلی ده، زوی د ادم ښکلی دی، یو چې د سوات شي جانان ښکلی موسم ښکلی دی. نو په کښتۍ کې روان یو ملګرو او ډېر زیات خوند کوي. د مهوډن د یخه یخه هوا او اوبه خو داسې دي چې لاس مکمل کنګل کوي، نو ډېر زیات خوند کوي.
که چېرته تاسو موډن ته نه یې راغلي او تاسو وایئ چې مونږ چکرې لګولي دي فلاني ځای ته تللي نو دا چکرې نه دي ښه د موډن چې کوم خپل خوند دی او کوم رنګ دی والله زه خو ورته ډېر زیات حیران شوم زما اولنی ځل دی چې زه موډن ته راغلم نو ډېر زیات خوند کوي ډېر زیات زبردست سر دواړه د یو بل نه ښایسته او اوس چې دی نو مونږ د اسونو سلسله شروع کړه په دې اسونو باندې لږ ګرځو ډېر زیات خوند کوي تاسو ته هم ښایي دا اس چې دی نو ملګرو دا د دې بایي دی دې ته به زه خېږم او لږ چکر پې لګوم نو ډېر زیات ښکلی یاست یار ویښته یې ډېر ښکلي ما ونوید چې دی نو اس ته ختلی و او اس وینئ راځئ اوس چې دی نو مونږ په کښتۍ کې رواني وکړه او په کښتۍ کې چې دی نو روان شو دلته روانېږو او ورځو هغه اخوا غاړې ته د باران زخمي زړګی پې ټکورېږي د باران زخمي زړګی پې ټکورېږي یار ستا بس او د دونه دو سلسلو نو بس ما خپلې جامې واپس واچولې اوس ګورو که چې خوراک مراک کوو دلته لږ به وکړو بیا به روانېږو واپس خپل منزل مقصود دواړه د یو بل نه ښایسته دي بار بار ښځې مونږ د مهوډن نه واپسي وکړه روان شو باراني موسم دی ډېر زیات ښکلی باران ورېږي خو د کالام او د مهوډن او د دې ځایونو په موسم باندې چېرته مې اعتبار ونه کوي چې راځئ ځان په وخت را رسوئ او دغه تصویرونه او دا بیا خوند نه کوي په باران کې نو بس باران ورېږي مونږ روان یو د دې باراني موسم درته هم ښایم او د ښکلي ځایونه درته هم ښایم چې کوم ځای کې او بس اجازت اخلو نو بیا در سره هغه کلیپ هم شریکوم ښایسته دي بار بار دواړه د یو بل نه ښایسته دي بار بار دواړه د یو بل نه ښایسته دي سوات او یار او دا مونږ بیا کلام ته راورسېدو زمونږ دغه چکر چې دی نو که ستاسو خوښ شوی نو لایک یې کوئ نورو ملګرو سره شیر کوئ چې چا موډن نه یې لیدلی هغه لازم موډن وینئ او ډېر زیات ښکلی چکر مونږ ولګو ډېره مزه یې وکړه د دې غاړې څه نشته ځکه چې هغه ما تاسو ته آلریډي ښودلي دي په ویډیوز کې نو بس زه د دې خپل ولاګ اختتام هم دلته کوم کیدای شي چې دا په 2-3 پارټه کې شي خو د ملګرو سره یې شیر کوئ که خوند یې درکړو او یو د دې نیګیټیو کمنټس نه لږ وټې ډډه کوئ ټیک ده نو دغې نه ځان وساتئ که په چا ښه لګي جو وګورئ که په چا ښه نه لګي سکیپ کوئ بل څه وګورئ ډېره زیاته مننه چېرته چې خوشحاله اوسئ آباد اوسئ د الله په امان